اوسني عصر د اوسنۍ زمانې یو اړتیا ده. بله خبره دي موږ تاسې د دې سیمې تعلیمي وضعیت په اړه باندې یو وخت کې زموږ په ولسوالۍ د مسیران چې کوم غږیږي دغه زموږ مسیران یو وخت کې به په دغه سیمه کې یو چا خپل بچی مکتب ته نه لیږو، هغه ویل به یې چې دغه دي مثلا دا بچی مې خلقي کېږي یا چک کېږي دا باید مکتب ته لاړ نه شي. نو له هغه بعد بیا اوس دی وخت راغی چې مکتبونه جوړ شو، بیا مکتبونه موږ ودرلودل، بیا خلکو خپل بچیان ولېږل مکتب ته، او له هغه نه وروسته بیا یو وخت و چې نیمګړتیاوې موږ لرلې، موږ تاسې ستونزې لرلې. زما په زړه دی چې یو وخت کې زموږ په مکتبونو کې تر دغه لسم غټ استاد چې به و هغه به تر لسمه صنفه پورې زده کړې کړې وې، خو نن موږ دی استادان لرو چې ډېر موږ مسلکي استادان لرو، او نن سبا د موږ تاسې تعلیمي وضعیت په ډېره ښه توګه باندې روان دی. بله خبره دغه تعلیم برخه کې چې کومې ستونزې موږ مخکې لرلې هغه تر ډېره حدیده پورې چې کوم ده نن سبا حل شوي دي، او نن سبا موږ ډېرو ستونزو چې کومه ده لرې شوي یو، او ډېرې ستونزې نن سبا موږ تاسې نه لرو. ډېر څه موږ تاسې په لاس کې لرو، ډېر څه لرو، او ډېر مثلا ډېرې سهولتونه موږ لرو د تعلیم په برخه کې. ډېر څه یعنې د فقیر ولسوالۍ چې ما پام ورته کړی د تعلیم په برخه کې نن سبا ډېره مخ ته، او ډېر ښه تعلیم او ډېر ښه توګه باندې دلته په ښه شکل باندې مکتبونه، کورسونه او هر څه فعال دي. بل د شال فکري مرکز دغه ښاغلي مقتصد ستړي څخه یوه نړۍ مننه کوو چې خاص توګه باندې دغه د بېوزله شاګردانو لپاره چې موږ د تاسې ولسوالۍ هغه کسان چې د اقتصادي ستونزو له وجې د پیسو د نه شتون له وجې نشي کولی چې کورسونه ووایي، نشي کولی چې انګلیسي ووایي، کمپیوټر ووایي، د هغو لپاره یې داسې سهولت برابر کړی ده. په موږ باندې دا خیر نورولی ده چې موږ دلته یو پرې کورس ولرو او پرې شکل باندې زده کوونکو ته درس وکوو. نو زما غوښتنه دا ده خصوصا د شال فکري بهیر له غړو څخه د ټولو څخه غوښتنه دا ده چې له دې سره دې مرسته وکړي، ډېره مرسته دې وکړي، شاګردانو ته دې د کرتاسي د چپټر یا چا برخه کې مرسته وکړي، او نورې مرستې دې راغونډې کړي چې داسې یو کار وکړي. دغه بهیرونه چې په انګلیسي باندې فاونډیشن ورته وایي دغه یعنې ډېر زیات اهمیت لري. په نړۍ کې ډېر ځایونو کې چې کومه ده په ټول نړۍ کې تقریبا دغه قومونه دا سیمې دغه ځوانان دغسې بهیرونه لري، دغسې کارونه کوي، او خپلې ټولنې ستونزې په دې شکل باندې چې کومه ده حل کوي. ځکه ځوان هغه انرژي ده، ځوان هغه څوک ده چې ځوان د یو ټولنې لپاره تر ډېر حده پورې ډېر څه کولی شي. همدغه ځوان ده، همدغه ځوانه انرژي ده چې موږ تاسې لپاره موږ ډېره هیله ورته لرو، او موږ ترېنه ډېر امید کوو. نو همدغه ځوانانو نه باید استفاده وشي، همدغه ځوانان باید دلته سره راټول شي چې یو څه خپل نظریات، خپلې ستونزې، خپل دغه احساسات یو له بل سره څرګند کړي او یو له بل سره وغږېږي. یعنې یو وخت کې ما خپله فکر کاوه مرکز کرنه کې د لینکن کوونیز مرکز په نامه باندې داسې مرکز و چې ورې به دا ځوانان سره راټولېدل، بیا به دا ځوانانو یو پروګرام سره کاوه. ما ویلې ما دا په یوسف خیل ولسوالۍ کې دا خو ناممکنه ده چې په راتلونکي لسیزه کې دې هم داسې یو څه ترسره شي، خو همدغه د مقتصد ستړي برکت و چې دغسې یو حساب بنسټ جوړ کړی ده چې نن دلته یو څه ځوانان غونډې سره دا ځوانان خپل منځ کې یو څو خپل احساسات، خپلې ستونزې دا سره شریکولی شي، او دلته زموږ تاسې ولسوالۍ هغه بېوزله، هغه غریبان، هغه څوک چې د تعلیم د پیسو وس نه لري د کورس د هغو لپاره فري خدمتونه د درسونو برخه کې دغه ورته وړاندې کوي. دا ډېر غټ خیر ده، دا زموږ تاسې د ټولنې لپاره ستر غټ او بیخي غټ کار ده چې دا به انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به زموږ تاسې دا هڅې یو رنګ راوړي، د روښانه راتلونکي لپاره، د یو ښه راتلونکي لپاره، د یو ښه افغانستان لپاره، د یو ښې روښانه او راویښې ټولنې لپاره موږ تاسې تعلیم ته ضرورت لرو، موږ تاسې تعلیم برخه کې کار ته ضرورت لرو، چې موږ تاسې دغه ماشومان، چې موږ تاسې دغه شاګردان، دغه ګلالي زده کوونکي دا کار ته ضرورت لري چې دغو ته یو کار وشي، او دغه یو شی زده کړي، او په راتلونکي د ټولنې لپاره یو شی جوړ شي. نور زه داسې خاص وینا داسې څه نه لرمه، داسې تیاری مې نه ونیولی چې یو موضوع خاص وړاندې کړمه د یو سرلوړي، خپلواک او آباد افغانستان په هیله. امتیاز پولیس مرکز استاد غلی محمد بشیر خاکسار لومړۍ مننه، ښځه ونه یې راواړوله، ګور یې ودان. اوس هم د استاد دوه تنه شاګردان محمد نظیر وکیل ته بلنه ورکړو، سراج یو محمد نظیر ته بلنه ورکړو، سراج یو خپل څه چې ځان سره زموږ سره شریک دي محمد نظیر. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah Jalla Jalaluhu, the Eternal, the Special,
We spell al-Praise be to Allah Jalla Jalaluhu, the Lord of the world, Bismillah upon Muhammad and all the members of his family, for all of him. Now I would like to you to the ceremony. We talk about English. What English? English is international language. We learn English for what? We learn English to learn something for English. In English there is everything to learn English. How can we learn English? Mr. Ejihud said, so how can we learn English? You should talk in English and you should read book. And another part of English is one is reading, speaking, and writing, and listening. How can we improve our listening? That Mr. Ejihud said you should listen to music or something. The second part of English language, that is reading. You should read book. If you don't read book, you will read will be not in book. Now, the third important part is that listening and speaking. If you want to improve your speaking, you should speak with each other. If you not speak with each other, you don't learn English. The fourth part of English language, that is writing. That's also important. You should write something and you should write word. In Paktika province, we have one important course that is by the name of that Imtiaz Qawanis Markaz. Imtiaz Qawanis Markaz is very important course. We learn everything for Imtiaz and Imtiaz. Muhammad Bashir Khakhar, he is teacher of Imtiaz Qawanis Markaz. We are proud from Mr. Muhammad Bashir. He is very intelligent teacher for Imtiaz and Imtiaz. Thank you for your lesson. Thank you. مننه محمد نظیر نه د انګلیسي د زده کړې او هغو کې د برخو په اړه باندې معلومات راکړ. د پروګرام په دې برخه کې نقیب ته بلنه ورکړه او سراج خپله وینا زموږ سره شریکه کړې. In the name of Allah, the eternally merciful, the especially merciful, I have one small topic. Now I am going to express my topic. My topic is about friends. Friends are very important to a lot of people, and they are very important to me also. I think I choose friends to be important to me because when I am feeling down or sad, they can help me. And when you don't understand on your homework or some other thing, they can help you in everything. When you are feeling down or sad, they are always there for you. And I have a lot of friends, and my classmates also my very good friends. And you try to have a good friend, and try to have a best friend, and that will be good. It's good to have a friend. Just friend is good in life. A lot of people have a lot of people friends, and the friends are not good to them. They only feeling that I have a lot of friends, but they are not good to them. I have a lot of friends, and sometimes I don't know on my homework or something. They are always there for me, and they help me. I am so much thankful from them. And sometimes they cannot understand to homework. I can also help with them. And just friend is good. Many people think you can have only one best friend, but if you want as many, you can have friend. Just friend is good in life. Friend is very important to a lot of people in life. And that was my topic. And thanks for your listening. نننۍ غونډه په دې ځای پیل رسېږي. د غونډې ارزونې او دعایي لوستلو ته ولسوال معاون درنمد اعتمادي راغواړو چې نننۍ غونډه واورئ او دعایه ولولئ. درنمد اعتمادي دعایه به بل څوک راوستل بیا هم دغه نوي ځوانانو ته پرې اخلاص وایو او مننه کوو. موږ مخکې وویله که چېرته موږ په هره برخه کې د ټولنې په هر یو مشکل کې موږ غږ پورته کوو او غږ له یو بل سره شریکوو، زموږ ستونزې څه شی کېږي کمیږي او تر یوه ځایه ورسېږي. لکه څرنګه چې په لومړي سر کې د غونډې په پیل کې مقتصد ستړي لیکچر نوټ وړاندې کړو د ماشوم د مطالعې په باره کې. ډېر ښه مطلب و او ډېر خوندور و. خو موږ په لنډ ډول به ووایو چې
موږ باید خپلو ټولنو کې د ماشوم ارزونې یا د ماشوم د تشویق بڼې یا د ماشوم هغه کارونه ته یو تشویقي بڼه وړاندې کړو، مکتبونو ته یې تشویق کړو، کورونو کې د هغوی نظافت توجه وکړو، د مولوي صاحبان باید په دې برخه کې کار وکړي او د ماشوم زده کړې ته او د ماشوم روزنې ته باید ډېره پاملرنه وکړي. یو بل ځای وایي چې ماشوم هغه د ونې یعنې هغې ونې په څېر ده، که کومه خوا یې موږ تاته وکړو هغه باندې دی روزل کېږي او په هغه باندې هغه کېږي. دومره راځو د مشاعرې برخې ته. ښه برخه وه او بیخي خوندوره وه. نوي ځوانانو کې داسې موږ نن تیاری هم نه و نیولی، لومړي ځل دلته راغلي وو، د بیا لپاره به ملګري راځي که خیر و، پوره تیاري سره به راځو. د خاکسار صاحب چې د تعلیم په باره کې خبرې وکړې ډېرې خوندورې وې. یعنې موږ باید هغه څه په باره کې خبرې وکړو چې نننی عصر یا نننۍ ټولنه ورته ضرورت لري. موږ یو وختیا کې استاد ویل مولوي صاحبان په دغه جنازه کې ولاړ شي، فلاني پیغمبر دومره سفر وکړو، داسې وکړو داسې وکړو، دا ټول وخت په دې ځای کې او که یې په دې ځای کې موږ په ننني وخت کې نن کوم خلک څه شی کوي، څه شی ګناه لري، غیبت څومره ګناه لري، قتل څومره ګناه لري، یو څوک خپل کور کې زوی بې تعلیمه لوی کړي، دا څومره لوی جاهلتوب ده. او دغه شیانو باندې که موږ او تاسې مولوي صاحبان او ټولنه کار وکړي، یعنې د وخت لپاره څه شی چې د وخت ضرورت دی باید نوښت وړاندې کړي. یعنې مخکې موږ که داسې ووایو چې د اوبو لپاره موږ مخکې څومره ستونزې لرلې، خپله په دغو بازار کې یا بل ځای کې، خو اوس نن نوښت وړاندې شو، دوکان مخې ته یو موږ اوبو لرو، دا یو نوښت دی، دا یو کار دی، باید په هره برخه کې موږ یو پیشرفت وکړو. نو خاکسار صاحب خبرې مې ډېرې خوښ شوې. وروسته راځو د دې دوه وروڼو د انګلیسي برخې خبرو ته. نو هغه د استاد خبره وایي که چا یو صفحه دی هغه یو سړی، که د چا دوه صفحې دی هغه دوه سړي، که د چا درې صفحې دی هغه درې سړي. د پخپله په انګلیسي خبرو کې وایي چې انګلیسي یوه نړیواله ژبه ده، موږ د نړۍ سره مخ لاړ شو. دې په ځای کې موږ همیشه شاف تګ کړی، همیشه ترکیني په مسلو کې کار کوو، همیشه په نورو خواو کار کوو. باید چې شی چې د نړۍ ضرورت ده او یا موږ اوس په نړۍ کې جال کې ګیر یو، باید دغسې دغو کارونو ته موږ توجه وکړو. نو له دواړو چې ډېره ډېره مننه، بیخي ورته خوشحال شوم. نو آینده لپاره به قضا کول دغو دواړو ځوانانو ته ما سره د تحفې راځم او کېدای شي او د خپل مدیریت لخوا به دوی دواړو ته یو سرلیک راوړم. نو دغه به بس دوی باندې بیوله وراو، نور خو غونډه کې څه شی پاته نه وو، دوام پسې وکړو. آمين يا رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.